خپل سکول او سبق به بیا مجلس خو یې زده کړو خو پیسې دي راوړاندې وروڼه مې واړه دي څه راله نه شي ګټلی نه کلنه هاجره د زده کړو پر ځای هره ورځ اړه ده چې له خپل پلار لالیشا سره د خښتو په بټیو کې مزدوري وکړي. په سور لمر، خاورو او خټو کې په خپلو کوچنیو لاسونو خټه جوړوي. داسې لکه دای چې په تقدیر کې لیکل شوي وي. ځکه چې له افغانستان سره تړاو لرونکي لالیشا پېښور ته په نږدې پرته سیمه کې د بټۍ له یوه مالک څخه د 4 لکو کالدارو د قرض په بدل کې سره له خپلې کورنۍ هلته د کار کولو لوز کړی و. هغه پور چې د 11 کلونو مزدورۍ هم خلاص نه کړ. هغه وایي پور انسان غلامۍ ته مجبوروي. یوازې هاجره او یا د هغې کورنۍ په جبري مزدورۍ چې کارپوهانې عصري مریتوب بولي مجبور نه دي، بلکې په زرونو داسې افغانې کورنۍ او کسان شته چې له کلونو راهیسې دا ډول جبري مزدوري کوي. خو د پاکستان د حکومتي شمیرو او د هغو افغانانو چې ثبت شوي نه دي په اړه د معلوماتو د نشتون له کبله په دې بټیو کې د افغان کارکوونکو او په ځانګړي توګه د افغان ماشومانو د کره شمیرې په اړه څه ویل سخت کار دی. رحمان ګل هم له افغانستان سره تړاو لري. هغه له تیرو 40 کلونو راهیسې پېښور ته څیرمه د خښتو د بټیو مسؤل دی. هغه وایي چې دلته په سانچه کې د خښتې جوړولو مهارت ترلاسه کول د بلوغت لومړۍ نښه ګڼل کیږي. بس کلا وار جیل دی ځکه چې نه روډ لوتې شو نه ډاکټر لتې شو نه سودا راوړې شو هیڅ هم نشو کولی. بس کلا و میدان کې بس جیل دی. د افغان کارګرو ماشومتوب په همدې بټیو کې تیر شوی. همدلته ځوانان شوي، همدلته یې ودونه کړي او اوس له پاکستان څخه ایستل کېدو ته ورځې او شپې شماري. د 10 کلنې منصورې ماشومتوب هم د زیار او خوارۍ په همدې ګرد کې ورک دی. په داسې حال کې چې پر راتلونکي هم د ناډاډمنتوب سیوری غوړېدلی دی. نور نجونې چې په کوم سن کې د ځان سینګارولو شوق کوي، منصوره ټوله ورځ د خښتو په جوړولو بوخته وي. د څیرې پوړنې له سیوري څخه یې غوږوالۍ ښکاري. دا یې د بېوزلۍ په ژرنده کې په دل کېدونکي ماشومتوب کې د ښایسته ښکارېدو د هیلو نښه ده. نه چوټې کوو ټوله ورځ ځان سره راوځو د ماښامه پورې کار. نه د سرو زرو خو نه دي 1.5 سل. چېرته؟ بغوانانو کې اختر کې ما اچولي دي کنه. د یوې څېړنې په حواله په پاکستان کې د خښتو کابو 11,000 راجستر او غیر راجستر بټۍ فعالې دي چې له دې څخه د رسمي ارقامو په حواله 850 په خیبر پښتونخوا کې دي. په پاکستان کې د کابو 40 لکه کسانو کاروبار له دې بټیو سره تړلی دی. د یوې نظر پوښتنې په حواله د 8 او 10 لکو ترمنځ ماشومان په دې ډول بټیو کې کار کوي. په پاکستان کې د ماشومانو کار د قانون له پلوه جرم دی، خو د کارپوهانو په حواله د خښتو په بټیو کې 80% ماشومان په کار بوخت دي. اسلام بادشاه افریدی په خپله سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. هغه له تیرو 8 کلونو راهیسې له افغان کډوالو سره کار کوي. هغه چې پلار به یې په کویټ کې مزدوري کوله وایي د دې ماشومانو په درد پوهیږي. دنه په پی ډي سي له فورم باندې دا تاسو نه کول یا دا ډیماند نه کول چې موږ له گاډي راولګا یا موږ له ریډو راولګا په وخت کې روډیان ډیر مشهور وکړه یا بل د شهر راولګا موږ داغه وته وی چیرې ته سرنا د کپیل ته ماچا کله پورته کوي مدام دغه پورې غزيني ټرچ شیو چیرې یا موږ ورس موږ مایند کې د 24 غټه د بسر پورې ته ماچا نیولې ته مولا کار کوا 60 روپۍ نیو خسي کړی. د افغانانو د بیرته ستنولو د لړۍ تر پیلېدو وروسته اسلام بادشاه د جبري کار افغان ماشومانو د آزادولو او په خوندي توګه خپل هیواد ته د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه هغه د داسې افغانانو او د هغوی د کورنیو له دې جبري کار څخه د خلاصولو همدا یوه لار ویني. اسلام بادشاه هاجره او لالیشا له پور څخه د آزادولو لپاره نن د بټۍ مالک شیر حسن ته راوستي دي. شیر حسن وایي چې د خیبر پښتونخوا د خښتو په بټیو کې پر کارکوونکو افغانانو د 80 او 80 میلیون روپو ترمنځ پور دی چې د ترلاسه کولو لپاره به هغه تر افغانستان هم ولاړ شي. شیر حسن دا وضعیت د عصري مریتوب پر ځای د کار د زمینې برابرول بولي.
ډېر خلک وایي چې دا میډیا والا راغلل دلته انټرویو کړل دې هغه وکړو دی پیسې ووالي موږ اورو دا پلاني دا ویډیو وکړل او دا شیر کړل او دا داسې مخکې سره خبرې وکړه چې نیمې ستا او نیمې زما تاسو له به زور درکوي که نه به درکوي دغه شان موږ نه هم زور کوي. اسلام آباد شاه د هاجرې د آزادولو لپاره د بټۍ مالک ته د 150,000 روپو وړاندیز کوي، خو هغه د 4 لکه روپو د ټول پور د ورکولو په برخه کې یوازې لږ رعایت ته چمتو دی. د بټیو څښتنان په کار د بوختو افغانانو پرېښودو ته چمتو نه دي، په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي د افغان مهاجرو د بیرته ستنولو تګلاره عملي کوي. په دې تړاو د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه موږ په پېښور کې د افغان مهاجرینو د اتشې دفتر ته ورغلو. د نوموړي په حواله د 1403 ډول افغانو کورنیو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت 3 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. خو دا کار خو تر هغه پورې تړلی دی، تر حکومت پورې. دې غږ مثلا تر ما پورې ورسېدو، زه به د دې غږ تر خپل مربوطه وزارت پورې رسوم او وزارت به بیا هلته خپله مخکې تر مربوطه مشرانو پورې هغه غږ رسوي. دا یو څه وخت نیسي دا خبره، یو کس پورې دا خبره نه دی تړلې. په پېښور کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه یوازې 10 کیلومتره وړاندې افغان ماشومان او د بټیو مزدوران په سخته ګرمۍ، پور او پولیسو د چاپو په منځ کې له 12 لسیزو راهیسې له جبري کار څخه د خلاصون په موخه د افغانستان د حکومت او ټولنیزو فعالانو مرستې ته انتظار باسي. له پاکستان څخه ایستل کېدو ته منتظر دا په زرونو افغان ماهر خښته وهونکي په اصل کې د افغانستان د بیارغونې خاموشه بشري پانګه ثابتېدلی شي چې افغانستان ورته نن سبا ډیره اړتیا هم لري.